سلامونه او نیکې هیلې. تاسو ته مې یو کلیپ راوړی دی او هغه کس تاسې ډېر ښه پیژنئ او هغه ته هم د قرآن او د حدیثو په رڼا کې انشاءالله داسې جواب به وسي چې خلاصه انسان په قانع کولی شم په تمام معنا که چیرته یو انسان اوسي دلیل او منطق انشاءالله د دې دواړو له مخې به دا یو قوي قانع بخشه جواب وسي. اول در باندې هغه اورم او بیا وروسته زه هغه ته یو څو خبرې لرم ولې د هغه کلیپ در باندې په دې خاطر راوړم تر څو تاسې ښه قضاوت وکړی شئ. مهرباني په شریکه یې اورو. دا څه چې دلته په رسنیو کې بیانېږي له فقر نه او له غربت نه او څه چې دغه د وطن شرایط موږ ته رسنۍ بیانوي په دغه رقم باندې نه وو. دا یې ورځ تر قیامته د ما دا غاړې د خدای په حضور کې بندي د خدای په حضور کې د ما دا غاړې بندي. کوم څه چې رسنۍ بیانوي په هغه رقم په وطن کې هغه رقم شرایط نشته وروره. نور بالکل زه دغلته دوه خبرې نور اضافه کوم بیا نور ټول ملګري دې وغږېږي. بخښنه غواړم زه لږ ذره وخت ډېر مې ونیو. ګوري که چیرته رسنۍ ګورو دې کې هېڅ شک نشته چې زموږ په ټولنه کې افراط او تفریط شته، هم زیاتوالی شته او هم کموالی. په هره مسلې کې موږ لږ خپله مالګه هم زیاتوو، مساله هم ور اضافه کوو. دا د میډیا د نړۍ د میډیا یو اصل ده. زیاتوالی کموالی په هر شي کې کېږي. خو اوس غږېږو په څه شي باندې؟ ګورئ فقر غریبي سته، لږه ده که ډېره ده په دې به هم نه غږېږم. راځو دې ته مکتبونه بند دي که نه؟ بند دي. پوهنتونونه بند دي او که نه دي؟ ملي بیرغ په ځمکې باندې پروت دی او که نه؟ ملي سرود مې شته؟ نه. د ما د وطن راځو په د مشرۍ نه به شروع کړو، ملا صاحب محمد حسن اخوند نه تر 5م بسته پورې. آیا په دوی کې له ملا پرته بل څوک شته په دې وزارتونو کې؟ نه. وزیر د ملا، رئیس د ملا، معین د ملا. زه اوس دلته دا پوښتنه په ټوله کې له دې ټولو نه کوم، که چیرې معیار دی چې ملا هېواد ابادۍ، نو دا د تاسو ډېره لویه غلطي ده. ځکه چې یو څوک 15 کاله 14 کاله زده کړې وکړي، 20 کاله ورپسې وروره تجربه ولري، هغه په کور کې غریب ناست ده، هغه خپل چې څه په دې ذهن کې لري هغې ضایع کېږي. خو دلته ملا صاحب یعقوب 28 کاله عمر، 29 کاله عمر لري، د دفاع وزارت چلی. یعنې چې شی وروره ګوله جنرالان دې په کور کې نولي دي، ډګروالان دې په کور کې نولي، دا د دفاع د امنیتي سکتور کې درته ښیم. د اقتصاد وزارت دې لاړ شه، د فاینانس دې وګوره، د بل دې وګوره، د بل دې وګوره، ټول وزیران دې وروره ملایان کې نولي. او بیا هم پاچا کاموال او نور دلته راځي طالبان هېواد ابادي. یعنې چې لکه زه چې احمدضیاء صاحب تاسو دلته واخلم تیارې ته دې کېږم او درته وایم چې اوس به د خیر سره احمدضیاء صاحب تیاره په هوا کوي، او الان کې چې ته پیلوټ نه یې. دغه رقم امید موږ ساتو. وروره کمپیوټر به په مخ په ژوند لیدلی نه، او زه کمپیوټر ته کښېنم چې ته راسه دغه د جاوا پلس پلس راته دلته دې باندې کوډینګ راته وکړه. دا خو ډېره غلطه خبره ده که نه؟ یو شی چې مسلک نه وي، معیار نشته، سټنډرډ چې کوم شی موږ غواړو هغه په افغانستان کې نشته. وزیران ټول وروره ملایان، معینتونه د ټول ملایان، وروره ګوله ریاستونه د ټول ملایان. او بیا دلته ډېره مهمه خبره، ځینې د طالب پلوي دلته راځي په میډیا باندې دغه خبره ډېر داسې په هغه کوي، په فخر سره وایي د تیر جمهوریت ملکي هغه کارکوونکي چې دي هغه اوس هم په افغانستان په د اسلامي امارت کې کار کوي. هغه داسې نه دي چې له شوقه کار کوي، یو خو نیم یې له مجبوریته کار کوي چې ځکه بیچارهګان که په کور کې ناستې دوی ته به ډوډۍ له کوم ځای نه کېږي. او کوم چې دغه طالبان نه پرېږدي چې د دې وظیفې نه لاړ شي، دلیل یې دا دی چې په طالبانو په د مدرسو په چڼو کې دا صلاحیتونه نشته چې دا وظایف مخته یوسي. وروره د مدرسې په دوره کې دوی ته کمپیوټر زده کول شوی ده، د ما وزارتونه په کمپیوټر باندې مخته وړل کېږي، زما وزارتونه وروره ګوله په ټکنیک باندې مخکې وړل کېږي. دوی په چی باندې خبر دي؟ خبره دا ده چې دا 15 مهم مسایل وروره ګوله موږ د پښو لاندې کړو. بس وروره یو طالب راغی په جرمني کولن ښار کې یو برنامه مخته یې وړله، باچا کاموال ده او یا یې بل ده ورته چک چک یې وهي واه افغانستان آباد شو. یعنې چې ته اوس ما ته دا خبره دلته یو راته وایي په منطق باندې چې یعنې چې په دې کې څو پسې به نه ګرځو، معیار به ټاکو، سټنډرډ به ټاکو، د سټنډرډ په بنیاد باندې به دلته موږ او تاسو سره بحثونه کوو. چکچکې به یو بل ته نه وهو. ملي مسایل مهم دي، ارزښتونه مهم دي، ګټې مهم دي. او وروره ګوله دغه وزارتونه د مشر ملا محمد حسن اخوند نه دي نیولې. ستاسې خبرې ما واورېدلې او هغې ته په لنډ کې جوابونه لرم. یو خو دا ده چې د نجونو مکتب او ملي بیرغ نه منل دا ټول افغانان تاییدوي چې دا
ښه فیصله نه ده شوې او هغه ورته یوه هیله وربخښلې ده چې د وخت په تېرېدو سره به د دې د حل لار ووځي. یعنې مقصد تاسې به راضي شئ یا هغه څه به وشي څوک د افغانانو خیر دی، څه کې د افغانانو خیر دی. دا یوه خو زمونږ غوښتنه دا ده چې ولې دومره ټال پکې وشو او دا به په دې معنا چې تاسو دا نه منئ. دا خبره زم تاییدومه چې دا ښه کار نه دی او ټول افغانان. اوس دې خبرې ته راځمه چې ته دې خلکو ته یعنې ستاسو دغه ډله ییز ګروپ چې په ټیک ټاک د لورې راځي او هغه خبرې او هغه نیوکې چې لرئ دغه رقم دغه انداز دا د ریشخند انداز دی. کله چې تاسو وایئ چې موږ په علم باندې سمبال خلک یو، روشن فکره خلک یو، نو بیا د عوامو په صفت زه ستاسو څخه دا ګیله لرم چې دا ستاسو د نیوکو انداز په داسې حال کې چې زه د اشرف غني بابا ملاتړی ومه او د هغه یمه او تر دې دمه پورې او د هغه تګلاره زما ډېره خوښېدله او هماغه څو چې هغه نه غوښتل چې په افغانستان کې د وینې توی شي، نو هغه یوه لویه فیصله دا وکړله چې نه، په شا تګ پکار دی. سلوټ، احترام ورته لرم. اوس چې موجوده حکومت دی، د موجوده حکومت ملاتړ یم د دې دپاره نه چې هغه دې په ما ظلم کوي، په عوامو دې ظلم کوي او افغانستان دې شاتګ باندې بیایي. نه، د دې دپاره چې دا افغانان دي، د دې دپاره چې افغانستان ډېر کړېدلی دی او د صفر څخه شروع کړی او زما او د ستا وظیفه کېږي چې د خپل حکومت لاسنیوی وکړو تر څو دا په خپو باندې ودرو او همدغه رقم د نړۍ سره سیال شي. دغې خاطر باندې زه ملاتړ کومه. لکه څنګه چې تا دا خبرې وکړلې چې د جنکیانو مکتب موږ یې مینو، ټول افغانان یې نو او دې باندې ناراضه دي او هغوی دا ښودلې ده چې هغه وخت چې آریانا سعید وه او د آریانا سعید په شکل باندې چې چیش او چینه کاوه، هغه خلک په دې دا کې دي او د دوی د مخنیوي دپاره او د دې دلته په تدریس کې مقصد داسې بعضې شیونه شوي دي او یا بعضې داسې دي چې مقصد موږ سره دومره پیسه نشته دی، خو په هر حال دا هغه څه دي چې زه ورسره هم نه منمه. خو خبره دا ده چې هلته هم دا فتنې ډېرې زیاتې وي او زه به دا تا سره داسې دا ومنمه چې دا یوه نیمګړتیا ده او دا صحیح نیمګړتیا ده او دې ته ضرورت دی چې دا اصلاح شي او نو دا به د دې حکومت نیمګړتیا وګڼمه. د دې دپاره که ته اوس راپاڅې او وایې چې دا نیمګړتیا ده او دا دې ځي، نو بیا زه تا ته همدا خبره لرمه چې تېر حکومت چې زه یې هم ملاتړی ومه په زرهاوو نیمګړتیاوې لرلې. اوس د دې نیمګړتیا دپاره چې یوه نیمګړتیا د ملي بیرغ نه منل او بله نیمګړتیا چې ښځو ته باندې د مکتب دروازې بندول، په دې دوو باندې ته دا د منځه وړې، نو دا صحیح خبره به نه او همدا خبره ده چې زه له تا سره په دیو کې موافق نه یم. هلته فتنې څومره زیاتې وي د جمهوري د شل کلن دوره کې څومره زیاتې وي، فتنه وه، رشوت و، هر چټیات و. لکه څنګه چې ما په تیر دغه کې ویلي دي، زه دلته په ډنمارک کې اوسېږم، ما سره دومره پیسه وه چې زه به مثلا حلاله پیسه مې ګټله، اما زه به چې کله افغانستان ته لاړلم هلته به زه د هغو پورې سپېره ښکاره کېدم. علت شو چې هغوی به د بیت المال نه چور کاوه، هغوی به لانکوزرې لرلې، هغوی به د بیت المال څخه هر څه چور کوله، هر څه به خپل ځان دپاره استعمالوله او څوک به چې په واک کې نو بیا نو د هغه شپه وه او ورځ وه. اما د دغې موجوده حکومت په راتلولو سره د هغو خلکو ټغر ټول شو، رشوت ختم شو، فسق و فساد لرې شو، امن راغی،
دا چې ته ورته امن نه وای، زه د فیسبوک له لوري د فیسبوک له طریقه زه د ټولو افغانانو نه اورم، د ټولو خلکو نه اورم او هغه بې طرفه خلکو نه اورم چې امن دی، د امن یو خسته فضا خوره ده او دا خبرې نشته چا موبایل ویوړ چا څنګه. نو دلته چې ته اوس راځې او دا په داسې خرابو نومونو یادوي او د دو دغه لاسته راوړنې او یا مثلا سره د دې چې نړیوال ورسره هیڅ په رسمیت نه دي پیژندلي او بیا هم دوی دومره پرمختګ کړي، نو ته دا راځي په دې ته په بده سترګه ګوري. دلته لاسنیوی چې وشي او تا او زه احمد، نو دا کولی شي چې لکه څنګه چې کرنسي کم زیاته ورسوله، نو همدغه رقم په دغه برخه کې ډیر نور هم څه کولی شي. خبره ټولې دا دي چې موجوده حکومت نیمګړتیاوې به اوس هم لري، حتی امریکا ده، حتی نور مملکتونه دي، ټول نیمګړتیاوې لري. نو داسې ملک چې افغانستان دی، طبیعي خبره ده نیمګړتیاوې به لري. ته اوس د یو څو نیمګړتیاو دپاره راځې وروره سپږن کایم او داسې م کوې او داسې م کوې او داسې م او هرې بلا او هرې دغه دې راغیستې دي. ولې چې ته غواړې چې هلته په چوکۍ باندې کښېنې او هغه زه دا نه وایم چې کار د اهل کار ته نه سپارل کېږي. هغوی داسې خلک اخلي چې هغه د هغوی منونکي اوسي، هغه چې پسې ټوپک راغیستی او د هغه رژیم له ځمکه هغه نظام له منځه وړي، نو هغه ته څنګه بیا ځای ورکړي؟ دا خو عقل نه مني. نو دلته خبره دا ده هغه خلک چې هلته دي کارونه کوي او غربت په طبیعي خبره وجود لري او په داسې حال کې چې 15 لکه نور افغانان ورته د پاکستان له خوا راځي او داسې نورې پیښې، نو هلته استه استه پرمختګ راځي او دا به انشاءالله د وخت سره وښودل شي. او دا کومه خبرې چې د ستا وې دا د تضاد هغه بوی ترې نه راځي او دا رقم نه کېږي او موږ د جنګ نه ولې ستړي یو، پوهېږم چې تاسې هغه نه واستئ چې دغه رقم د فیسبوک له لارې نه راځئ، دا چغې وهئ د دې دپاره چې فرانسه راجګه شي یا امریکا راجګه شي او د دغې خلکو لاسنیوی وکړه او بیا راشي او بیا یې درس وبل چې څه په پاکستان باندې وننوځي او څه په ایران باندې او بیا دا ښکار شي. او موږ د دې نه نفرت لرو، د جنګ نه ستړي شوي یو. موږ هر یو کس ووایو چې صلح نه کار واخلئ، د حوصلې نه کار واخلئ، صلة رحمۍ نه کار واخلئ، د حل لاره د جنګ له لارې نه بلکې د خبرو له لارې راوباسئ. دا هغه خبرې وي چې موږ هیچ چاته حق نه ورکوو چې د جنګ لاره خپله کړي او انشاءالله نور به داسې نه کېږي ځکه چې افغانان هم هوښیار شوي دي. راځم دې خبرو ته اخري خبره وه چې تاسې زما رقم انسان ته چې زه نه د هغه طرف داسې ملاتړی یم چې ولا چې هغه مې خوښ دی او یا نیمګړتیا وجود لري، اما زه ستاسې لایف ته درغلی یم. تاسې ما درته ویلي چې زه بې طرفه یم، د یو د هم نه بې طرفه بې شرفه. نو ستاسو د خبرو انداز چې دا رقم واوسي او ما ته بې شرفه ووایي، نو ته خپله فکر وکړه چې یا به ته د بې شرفه په معنا باندې نه پوهېږي او که چېرته په معنا باندې پوه شي نو بیا ته څنګه وایي چې زه عصري علم لرم، زه په عصري علم باندې سنبال یم، حتی دیني علم هم لرم، نو ته څنګه کولی شي چې زه یو بې طرفه انسان یم، تا ته ما څه نه ویلي او ته ما ته داسې الفاظ وکاروې؟ نو داسې مفکوره چې ته ولري نو او بیا د هغوی په مقابل کې داسې خبرې کوي چې سپږن دي او داسې دي او داسې دي او داسې دي، نو زه خو طبیعي ده چې یو انسان یم، اشرف المخلوقات یم، بیا وایم چې ته د خپلې چوکۍ په خاطر باندې نه د افغان خاطر کوي او نه د بل خاطر کوي، خاص تا ته دا محترمه ده چې چوکۍ ته ورسېد او افغانان دي د امر لاندې. نو داسې خلکو نه زمونږ هماغه خلک خوښ دي چې هغوی په وطن باندې مینې، د وطن په ولس باندې مینې او موږ د هماغو لاسنیوي ته لبیک وایو چې هغوی
د الله دپاره د وطن خدمت کوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي. دا زموږ اصلي ښاغلي دي، اصلي وطن بچي دي او دوی ته موږ احترام لرو او د دوی ملاتړ کوو او دا چې هر څوک اوسي ورته بریا غواړو. دا هغه خبرې وې خدای دې وکړي چې د زړه په غوږونو مو اورېدلې وي. زه د هېچا سره تضاد نه لرم، غواړم چې یو داسې انسان اوسم چې امن دپاره، د ذهن سازۍ دپاره، د افغانانو د اتفاق راوستلو دپاره کار وکړو تر څو موږ د یو ښایسته ملک نه برخمن شو، پرمختللي ملک نه برخمن شو. دا زما امید، هیله او په دې هیله یم چې زما په ژوند کې دا ټول ارمانونه پوره شي. په الله مو سپارم. ما در سره په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.